بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الف لام را. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یو کتاب دی چې مونږه تا ته نازل کړی دی د پاره د دې چې ته خلق د تیارونه رڼا تراولې دا غوي د رب په توفیق سره د هغه الله لاري ته چې زبردست دی او پخپل ذات کې استایل شوی دی او د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک دی او سخت تبا کون کی سزا ده د حق نه د انکار کوونکو خلقو د پاره چې هغه د دنیا ژوند لا په آخرت باندې ترجیح ورکوي چې هغه د الله د لارې نه خلق منع کوي او غواړي چې دا لار دی دا غوي د خواهشات مطابق کګشي دا خلق په گمراهۍ کې ډېر لري رسیدلې دي. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. مونږ د خپل پیغام رسولو د پاره چې هر کله یو رسول لګلې دی نو هغه هم د خپل قوم په جبه کې پیغام رسولې دی د پاره د دې چې هغه خپ صفای سره په خبره پوه کړي. بیا الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته هدایت کول غواړي هغه ته هدایت کوي. هغه غالب او حکمت والده. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مونږ د دین مخکي موسی عليه السلام هم د خپل نخو سره لېګلې دي. هغه ته هم مونږ حکم کړی وو چې خپل قوم د تیارونه رڼا تراو باسا او هغه ته د تاریخ الهي په عبرتناکو قصو اورولو سره نصيحت وکړه. په دې واقعاتو کې لوی نخې دي د هر هغه سړي د پاره چې هغه صبر کوونکی وي او شکر استونکی وي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یاد کړئ کله چې موسی عليه السلام خپل قوم ته وویل د الله هغه احسان یا ساتي کم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. هغه تاسو د فرعون والو نه خلاص کړئ چې تاسو ته به سخت تکلیفونه در رسول. تاسو هلاکان به وجل او تاسو خزي به ژوندۍ ساتلې. پاغه کې ستاسو درب د طرف نه ستاسو لوی ازمیخت وو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
او یا ساتي ستاسو رب تاسو لا خبردارې درکړې وو چې کو چری شکرګزار جوړ شوي زب درل نور زیات درکړم او کو د نعمت ناشکری مو کړه نو زما سزا ډېره سخت ده. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. او موسی علیہ السلام اویل چې کو تاسو کفر وکړئ او د ځمکې ټول اوسیدونکو هم کافران شي خو الله بے نیاز دی او پخپل ذات کې ستایل شوی دی. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا تاسو ته د هغه قومونو حالات ندي در رسیدلی کم چې تاسو مخ کې تیر شوی دي؟ د نوح علیہ السلام د قوم، د عاد او د ثمود د قوم او د دین وروستو ډیر قومونه چې شماري صرف الله ته معلوم دي. داغوی رسولانو چې کله هغوی ته صفا خبري او صفا نخي راوړي نو هغوی په خپل خلو کې لاسونه ونیول او وی ویل چې دا کم پیغام سره تاسو را لېږل شوی یې مونږه هغه نه منو او تاسو چې مونږ ته د کم سیس دعوت راکوي داغه په حق لا مونږ په سخت پریشانه کون کې شک کې پراته یو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. داوی رسولانو اویل آیا د الله په باره کې شک دی چې د اسمانونو او د ځمکې خالق دی؟ هغه تاسو رابلی د پاره د دې چې تاسو ګناهونه معاف کړي او تاسو لا د یوې مقرره نیټه پوری مهلت درکړي. هغه ورله جواب ورکړو تاسو نور هیڅ نه خو زمون پشان انسانان یای. تاسو مونږه د هغه هستو د بندګۍ نه من کول غواړي چې داغوی بندګي زمون د پلار نیکونو راسي را روانه د کیږي. خدنو راوړې مونږ ته یو سرګند سند. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. داغوی رسولانو هغوی ته ویل واقعي مونږه هیڅ نه یو استاسو پشان انسانان یو لیکن الله چې په خپل بندگانو کې پچا احسان کول غواړي پاغو احسان کوي او دا زمونږ په اختیار کې نه ده چې تاسو له سند راوړو. سند خو د الله په اجازه سره راتلی شي او خاص په الله باندې مؤمنانو له باور کول پکار دي. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. او مونږ دی ولی په الله باندې باور ونکړو هر کله چې هغه مونږ ته د ژوند لارې ښودلې دي او کم تکلیفونه چې تاسو مونږ له راکوي مونږ به په هغه باندې صبر کوو او باور کوونکو لا خاص په الله باندې باور کول پکار دي. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اخر انکاریانو خپل رسولانو ته ویل چې یا خو به تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ کنه نو مونږ به تاسو د خپل ملک نه وباسو. پس داغینا داغوی رب پاغوی باندې وحی راولېګله چې مونږ به دا ظالمان هلاک کړو او داغوی نو رستو به تاسو پزمکه کې آباد کړو. دا انعام دی د هغه چا د پاره چې هغه زما په مخ کې د جواب ورکولو نه یریږي او زما د عذاب د وعده نه یریږي. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هغوی فیصله غوښتلی و نو دغه رنګي داغوی فیصله وشوه او هر سرکشه حق دشمنه سړی شرمنده شو. بیا د دین ورستو وړاندې داغه د پاره دوزخ دی هلته به هغه ته د وینو زو غوندي اوبو د سکلو د پاره ورکړی کیږي چې په زور به د حلق نه د خکته کولو کوشش کوي او په مشکل سره به خکته تیریږي. مرګ به د هر طرف نه په هغه باندې را خور وي لیکن هغه بمری نه او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره مل وي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. کوم خلکو چې د خپل رب سره کفر کړي دي داغوی د عملونو مثال د هغه ایره پشان دی چې هغه د یوې طوفاني ورځي سلای الوزولې وي. هغوی به د خپل عملونو هیڅ خواږو اونمومي. دا د ټولو نه د اخري درجه گمراهی ده. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آیات ګوره نه چې الله د اسمانونو او د ځمکې پیدایش په حق باندې قائم کړي دي. کو هغه اوغاړي نو تاسو به لری کړی او یو نوې مخلوق بس تاسو په ځای راولي. داسې کول هغه ته هیڅ ګران نه دي. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من
شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. او دا خلق چې کله په جمع د الله په مخ کې بے پردیشي نو په دوی کې چې څوک په دنیا کې کمزوري وو هغوی به په هغه وخت کې هغه خلکو ته چې غټان جوړ شوی وو وای په دنیا کې مونږه ستاسو تابع وو آیا اوس تاسو د الله د عذاب نه زموږ د بچ کولو د پاره هم څه کولای شئ؟ هغوی به جواب ورکړي کچري الله مونږ ته د نجات سلاري خودلې وې نو مونږ به هم تاسو ته ضرور خودلې وا. اوس خو خبره یو شان ده کومګه جړه انګولا وکړو او کو صبر وکړو خو په هر حال کې زموږ د بچ کېدو هیڅ صورت نشته. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. او هر کله چې فیصله وشي نو شیطان به وایي حقیقت داده چې الله ستاسو سره کمی وعده کړی وي هغه ټول رښتینی وي او ما چې څومره وعده کړی وي پاغه کې ما یو هم پوره نکړه. زما په تاسو باندې زور خو نه وو ما د دین سیوا بل څه نه دی کړی چې خپل لارې تمي تاسو له بلنه درکړه او تاسو زما بلنه قبول کړه. اوس ما ملامت کوي خپل ځانونه ملامت کړئ. دلته نزست تاسو فریاد اورې دیشم او نه تاسو زما د دین مخ کې چې تاسو په خدای کې شریک کړي وما زه دا غینه انکاریم. د داس ظالمانو د پاره خو دردناک سزا یقیني ده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. د دې برخلاف چې کوم خلکو په دنیا کې ایمان راوړی دي او نیک عملونه کړی دي هغوی به داسې باغونو ته داخله ولې شي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي. هلته به هغوی د خپل رب په حکم سره همیشه اوسي او هلته به داغوی هر کله د سلامتیا په مبارکۍ سره وي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. آیات ګورې نه چې الله د کلمې طیبه مثال پس سره ور کړی دی. د دې مثال داسې دی لکه چې د یو خزات ونوي چې جرړې پزمکه کې جوړي خخې شوی وي او سانګي اسمان ته رسیدلې وي. هر وخت هغه د خپل رب په حکم سره خپل میوه ورکوي. دا مثالونه الله زکه ورکوي چې خلق تری سبق واخلي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. او د خبيثي کلمې مثال د یوې بدذاتي ونی پشان دی چې هغه د ځمکې نه ایستل کېږي او غورځول کېږي، هیڅ مضبوطیای نه وي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مومنانو لا الله د یو مضبوط قول په بنیاد باندې په دنیا او په آخرت دوانو کې مضبوطیا ورکوي او ظالمان گمراه کوي. الله لرا اختیار دی چې سغواړي هغه کوي. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تا اولیدل هغه خلق چې د الله نعمت بیا موندو او هغه په ناشکرۍ سره بدل کړو او د خپل ځان سره خپل قوم د هلاکت کور ته وردیکه کړو، یعنی دوزخ ته چې هغه به پکې سوځي او هغه ډېر بد زیاده د قرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. او الله له شریکان جوړ کړل د پاره د دې چې هغه دوی د الله د لارې نه بیلاری کړي. دوی ته وایا خدا مزه وکړي، اخر تاسو واپس تل دوزخ ته دي. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. اے نبی صلی الله علیه وسلم زما کوم بندگانو چې ایمان راوړې دي هغه ته وایا چې مونږ قائم کړي او سوچ ورلا مونږ ور کړی دي داغینا پخکارا او پپټا د نیکي په لار کې خرج کړي، مخکې د دینا چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې با نه اغستل خرڅول کیږي او نه با دوستی پکار راځي. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله هم هغه دی چې زمکا او اسمانونه پیدا کړل او د اسمان نه اوبرا ورولې بیا د دې په ذریعہ تاسو له د رزق لپاره قسمه قسم میوه پیدا کړې او هغه کشته تاسو لپاره مسخر کړه چې په سمندر کې داغو په حکم سره ګرځي او دریابونه ستاسو د پاره مسخر کړل. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. او هغه نور او سپوږمۍ ستاسو د پاره مسخر کړل چې مسلسل روان دي او شپه او ورځې ستاسو د پاره مسخر کړل. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. او تاسو لای هغه ټول سيزونه درکړل کم چې تاسو غوښتل
که تاسو د الله نعمتونه شمارول غواړئ نو نشئ شمارلې. حقیقت دا دی چې انسان ډېر بے انصافه او ناشکر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کړه هغه وخت کله چې ابراهیم علی السلام دعا کړې و چې پروردګارا د دې خار مکې نه د امن خار جوړ کړه او ما او زما اولاد د بت پرستۍ نه بچ کړه. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا دې بوتانو ډېر خلک په گمراهۍ کې اچولې دي کې دې شي چې دوی زما اولاد هم گمراه کړي نو په هغه کې چې څوک زما په طریقه روان شو هغه زما دی او چا چې زما خلاف طریقه اختیار کړه نو یقینا تو معاف کونکي او مهربان یې. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا ما په یو وچ صحرا کې د خپل اولاد یو حصہ ستاد محترم کور خواته آباد کړی دا. پروردگارا دا ما زکا داسې کړی دي چې دا خلک دلته منځ قائم کړي پس ته د خلکو زړونه دوی تمایل کړي او دوی لا د خوراک د پاره میوه ورکړي کې دي شي چې دوی شکرګزار جوړ شي. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگارا تا ته معلوم دی هر هغه څه چې مونږه پټوو او هر هغه څه چې مونږه ښکارا کوو او واقعي چې د الله نه هیڅ هم پټ نه دی نه پزمکه کې او نه پاسمانونو کې. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شکر دې د هغه الله چې مالای په دې بډاوالي کې اسماعیل او اسحاق انتظامن راکړل. حقیقت دا دی چې زما رب ضرور دعاګانې اوري. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے زما پروردگارا ما منځ قائمون کې جوړ کړي او زما د اولاد نه هم داسې خلق راپورته کړي چې دا کار کوي. پروردگارا زما دعا قبول کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا ما او زما مور او پلار او ټول مؤمنان په هغه ورځ معاف کړي کله چې حساب قائم شي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اوس چې دا ظالمان خلق سکوي ته دا ګمان مکوا چې الله د هغه نه غافل دی. الله خو دوی ورست کوي هغه ورځی ته
چې حال بداوي چې سترګې به بټي راختلې وي سرونه به پورته نیولې وي او منډي به وهي بربه په یو مخکوري او زلونه به الوتلې وي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال اے نبی صلی الله علیه وسلم ته دوی د هغه ورځې نه ویروا کله چې په هغه عذاب راشي نو په هغه وخت کې با دا ظالمان وایي چې اے زمونږ ربا مونږ له لکشان مهلت نور راکړه مونږ بستا دعوت قبول کړو او د رسولانو پیروي به وکړو لیکن هغوی تبا صفا جواب ورکړي شي چې آیا تاسو هغه خلک نه چې د دین مخ کې بمو قسمونه خړل او ویل بمو چې په مونږ باندې خو هیڅ کله زوال راتلونکي نه دی حالکه تاسو د هغه قومونو په کلو کې اوسېدلی وای کوم چې په خپل ځان باندې ظلم کړي وو او تاسو لیدلی وو چې مونږه د هغوی سره سلوک وکړو او د هغوی مثالونه مونږ تاسو ته بیان کړي وو او تاسو مو په کړي وای وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال هغوی خپل ټول تدبیرونه وکړل لیکن د هغوی د هر تدبیر جواب د الله سره وو اگرچه د هغوی تدبیرونه داسې د غضب وو چې غرونه به پی اوخزيږي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو هرگز دا ګمان مکوا چې الله با د خپل رسولانو سره د شو وعدو خلاف ورزي وکړي الله زبردست او بدلا غستون کې دی يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار او یا رودوی د هغه ورځینا کله چې زمکا او اسمان بدل کړي شي او بل څه بتري جوړ کړي شي او ټول بجایو قهار الله مختا بے پرده حاضر شي وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب پدغه ورځ با تو مجرمان وویني چې په زنجیرونو کې به لاس خپین ختلی وي او د تارکولو جامې به اغوستلی وي او د ور لمبې به په مخونو باندې راخوري وي دا بزکوي چې الله به هر چاله داغه د عمل بدل ورکوي بشکا په حساب غستو کې د الله هیڅ وخت نه لګي هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا
ليذكر أولو الألباب. دا یو پیغام دی د ټولو انسانانو د پاره او دا را لېږل شوی دی د دې د پاره چې هغوی د دې په ذریعہ خبردار کړي شي او هغوی ته معلومه شي چې په حقیقت کې الله بس هم یو دی او چې څوک د عقل خاوندان دي چې هغوی په هوش کې راشي